الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي دا درسونو په لړۍ کې اهمیت د جهاد ته نن انشاءالله وخت ورکولی کېږي او هغه به بیانېږي. او پرون موږ ورته اشاره کړې هم به چې اکثر خلک جهاد د وطن دفاع ته وایي او بیا هم هغه ښه په تفصیل سره بیان کړی وه. نن به دا بیانېږي چې جهاد ولې مهم دی، ولې موږ او تاسې جهاد کوو او جهاد ته ولې اشد ضرورت دی. نو نن به د دې خبرې انشاءالله تفصیلي وضاحت. نو جهاد ځکه اهم هغې ته ضرورت دی او هغه لازم دی ځکه چې دا عبادت دی او دا اطاعت د الله دی، د هغه د امر تنفیذ دی او مؤمن دپاره دا مناسب نه دی چې د هغې نه رستوالی وکړي. الله سبحانه وتعالی سورة بقره کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فرض کړه شوی په تاسې باندې قتال کول وهو كره لكم، هغه تاسو بد ګڼئ، طبعا انسان بد ګڼي. وعسى أن تكرهوا شيئا، او ډېر کله یو شی تاسې بد ګڼئ، وهو خیر لكم، هغه تاسو لپاره غوره وي، ثوابونه به پکې ډېر وي، شهادت دی، نورې د آخرت مزې دي. وعسى أن تحبوا شيئا، او ډېر کله تاسې یو شی خوښوئ، یعنې پرېښودل د جهاد، وهو شر لكم، هغه تاسو لپاره بد وي، عاقبت به بدي. والله يعلم، الله زیات عالم دی، وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهېږئ. دې آیت کې کتبه راغلی لکه څرنګه چې کتبه علیکم الصیام دلالت کوي په وجوب د روژې باندې چې په مؤمنانو باندې روژه فرض ده، نو دارنګه جهاد هم فرض دی. لکه چې په روژه کې مسلمانان اول کې هغې ته تیاری کوي د جهاد دپاره هم، واعدوا لهم ما استطعتم، یعنې تاسو تیار کړئ د جهاد دپاره چې تاسو کوم وس کېږي. جهاد دپاره هم تیاری پکار دی، ټریننګ ته ضرورت دی که نه. دارنګ روژه کې آخر کې روژه ماتي کې خوشحالي وي، د جهاد آخر کې هم د فتح نصرت خوشحالي وي. ان نصر الله قریب، الله نصرت نږدې دی. دویم لکه څرنګه چې فرض روژه یو شخص نه بل شخص نشي نیولی، دارنګې فرض عین جهاد هم بدیل او نیابت نه لري، بدیل او نیابت نه لري. دې وجه الله سبحانه وتعالی فرمایي: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، یقینا الله تعالی اخیستي د مؤمنانو نفسونه د دوی او مالونه د دوی، بان لهم الجنه، په دې وجه چې دوی دپاره جنت دی. یقاتلون فی سبیل الله، جنګ کوي په لار د الله تعالی کې، فیقتلون، نو کافران وژني، ویقتلون، او دوی شهیدانېږي. وعدا علیه حقا فی التورات، وعده الله کړه دوی سره په تورات کې رښتینې وعده، او په انجیل کې او په قرآن کې هم. ومن اوفا بعهده من الله، څوک د زیات وفادار په خپله وعده باندې د الله نه. بیا الله فرمایي: فاستبشروا ببایعکم الذي بایعتم به، تاسو په هغه بیعه باندې خوشحاله شئ چې تاسو د الله سره بیعه کړې ده، یعنې دا بیعه تمامه شوې ده. وذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده. بیعه خلاصه شوې ده، چې کله بیعه ختمه شي سره د شروطونه، نو هغه بیعه کې بیا وروسته اقاله نه وي. دا داسې بیعه ده چې د دې بیعه اقاله نه کېږي دوستان. دا یوه وجه وه دوستان. دویم وجه دوستانو، جهاد ځکه ضرور دی چې په دې جهاد کې عزت او تمکین دی.
ښایسته زندګي ده په دې کې سیادت پکې دی حفاظت پکې د حرماتو د الله دی چې د هغې حد تک ونشي هغه خراب نشي لوی مقصد د دین پکې دی چې په دې دین باندې به څوک زیاتی ونه کړي او بل پکې حفاظت د شپږو ضرورياتو شیونه دی شپږ ضروري شیونه چی شي یو دین دی یو نفس دی یو عقل دی یو عبرو عزت او نسل او مال چې کله یو سړی جهاد کې تفرید وکړي جهاد پرېږدي نو دا مقاصد خرابېږي دین ښکته ځي دین ترقي نه کوي قتل و قتال به ډېر شي بې ځایه به خلک وژني نشي به خلک ډېرې کوي عقلونه هم خرابېږي د خلکو په عزت او ابرو باندې به زیاتې کېږي ځکه د هغې حدود به نه نو دا شیونه ټول په حدودو سره د دې حفاظت کېږي نسلونه هم تباه کېږي ځکه زناګانې به ډېرې حدود به نه وي د زنا چې نافظ شي مالونه به لوټل کېږي ځکه جهاد نشته نو غلاګانې ډېرې بیا موږ پرون خبره کړې وه چې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسوله اذا دعاکم لما یحییکم سورة انفال 30 نمبر آیت ای ایمان والو تاسو د الله او د رسول خبره ومنئ کله چې تاسې دعوت کوي هغه شي ته چې تاسې ژوندي کوئ آیات کې دې ته اشاره ده چې جهاد سبب دی د زندګۍ زموږ او ستاسې د زندګۍ واحد سبب جهاد دی د جهاد په کولو کې د الله د اوامرو تنفیذ دی د هغه تابعداري د بهترینه زندګي ده ځکه موږ ته الله د جهاد دعوت راکوي اذا دعاکم لما یحییکم مفسرین چې تاسو دلته جهاد ته دعوت کوي چې په هغې کې ستاسو حقیقي زندګي ده او بیا هم د ابن زبیر نه نقل کړي چې هغه د دې معنا کوي ای للحرب التي اعزکم الله بها بعد الذل الله تاسو هغه جنگ ته دعوت کوي چې ستاسو په هغې کې عزت دی وروسته د ذلت نه جهاد چې پرېږدي ذلیله وي وقواکم بها بعد الضعف او تاسو له قوت درکړی په هغې سره وروسته د ضعف نه تاسو ډېر ضعیف وئ الله د په جهاد باندې قوت درکړ ومنعکم من عدوکم او تاسو د دشمن نه منې کړئ بچې کړئ بعد القهر منهم لکم کله چې هغوی په تاسې باندې غالب و ابن اسحاق او ابن قتیبه بیا وایي هو الجهاد الذي یحیا دینهم ویعلیهم دا جهاد دی چې تاسې الله دا دین ژوندی کوي ویعلیهم او اوجته بیا الله دی آیات کې فرمایي بل ځای کې کتب علیکم القتال وهو کرح لکم فرض کړی شوی ده په تاسې باندې جنګ کول او دا طبعا ستاسې دپاره سبب د خفګان دی سړی بد ګڼي ولې زخمونه پکې دي خپل اهل نه پکې مفارقت دی هغه د عاداتو نه پکې سړی خلاف وي ځکه سړی چا سره کیني جهاد کې خو بیا دا شی نشته بس منډه به یو یره به یو ځان به بچ کې او بل به دشمن ته به ځان جوړی چې کله پې حمله وکړم خو ګورې و آسان تک روشین وهو خیر لکم ډېر کله داسې یو شی بد ګڼئ هغه به تاسو لپاره ښه وي جهاد کې ډېر خیر کثیر دی که نه اگر که ظاهرا به تاسې دا بد ګڼئ و آسان تحب شیئا یو شی به تاسې ښه ګڼئ چې پرېښودل د جهاد دی دنیا ته میلان کول دي د هغې خواهشات دي وغیره وغیره وهو شر لکم او هغه به تاسو لپاره بد وي ځکه په هغې باندې ډېر شر عظیم او فساد کبیر مرتب دی والله یعلم الله پوه دی چې ستاسې مصلحت په څه کې دی د هغه په حکم باندې تاسې راضي شئ د هغه د امر تابعداري وکړئ ځکه چې او انتم لا تعلمون تاسې نه پوهېږئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجهاد فی سبیل الله
لازم دی په تاسو باندې د الله په لار کې جهاد کول. فانه باب من ابواب الجنه، ځکه دا د جنت دروازو نه یو دروازه ده. یذهب الله به الهم والغم، الله په دې باندې ټول غمونه ختموي. واقعي خبره. دریم نمبر کې دوستانو جهاد ذکر لازم دی. دریم نمبر کې چې دا د الله د امر استجابت دی، د الله د امر منلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوامر منلی. الله مونږ ته بار بار دا ویلي دي چې تاسو جهاد ته وځئ. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى په سورة توبه کې فرمایي، 140 نمبر آیت، انفروا خفافا، وځئ تاسو سپک، وثقالا او درانه، وجاهدوا جهاد کوي باموالکم، بمالونو استاسو سره، وانفسکم، په خپلو نفسونو باندې، فی سبیل الله، په لار د الله کې، ذلکم خیر لکم، دا کار به تاسو لپاره غوره دی، ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. خفافا معنا مفسرینو کړي ده، پرون موږ ویلو چې د دې ډېرې معنی دي. خفافا معنا دا ځوانان وځئ، کارونو والا وځئ، بې عیاله وځئ، پیاده وځئ، خوشحاله وځئ. ثقالا بې معنا د بوډاګانو وځئ، کار والا وځئ، اهل والا وځئ، اسونو والا وځئ، خفه وغیره، دا ټول وځئ به جهاد. خو آیات ټولو ته شامل دی. عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه صحابي دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، څه ورته وی اعلی ان اغزو، ما باندې دا لازم ده چې زه جهاد ته وځم. دا الله رسوله، ما باندې دا لازم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو، څه ورته ونه ویلې، حتی انزل الله، چې الله د آیات نازل کړ، لیس علی الاعمى حرج، نشته په ړانده باندې کوم باک. د ړوند صحابي و. د نن وخت جهاد ته نفیر عام وي دوستانو، چې ټول د نړۍ کفارو او طواغیتو د مسلمانانو ټول ملکونه نیولي دي، د کفر حکومتونه پکې مسلط دي. هغه د افغانستان حکومت دی، قانون اساسي د کفر پکې مسلط دی، مرتدین په قابض دي. د پاکستان حکومت هم د کافر او د مرتد حکومت دی، مشرکین او مرتدین په قابض دي. نو په ټول نام نهاد اسلامي ملکونو کې هم د کفر قوانین نافذ دي، نو دې ته وایي نفي عام. بل ځای کې الله فرمایي وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة واعلموا ان الله مع المتقین. سورة توبه. تاسو مشرکین وجنئ ټول یو ځای لکه څنګه چې تاسو وجنئ، او واعلموا پوه شئ ان الله یقینا الله چې مع المتقین، ملګری دی د متقیانو. نور ډېر آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې جهاد واجب دی، ځکه الله موږ ته خطاب کړی دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس، امر کړی شوی ما ته چې زه خلکو سره جنګ وم، حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، تر دې چې دوی ګواهي د دې وکړي چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د یو الله نه، وان محمد رسول الله، ټول په دې باندې ګواهي وکړي چې محمد الله رسول دی، او یقیموا الصلاة، پابندي د مانځه وکړي، ویؤتوا الزکات، او زکاتونه ورکړي. فاذا فعلوا، کله چې دوی دا کار وکړي، ذلك فعصموا مني دماءهم واموالهم، نو زمونږ نه وینې هم بچ شوې، مالونه هم بچ، بیا به ورسره جنګ نه کوو، الا بحق الاسلام، مگر په حق د اسلام باندې، وحسابهم على الله، نور حساب په الله تعالی باندې. بخاری کې دا حدیث دی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت بین یدی الساعة بالسیف، زرا لګل شوی م د قیامت نه مخکې مخکې په توره باندې، حتی یعبد الله وحده،
تر څو چې د یو الله عبادت وکړي شي. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ګرځولی شوی دی زما رزق زما د نیزې د لاندې. غنایم بخرو، بهترین رزق غنیمت دی. وجعل الذل والصغار على من خالف امري، ګرځولی شوی دی ذلت او خواري، فقر او مسکنت، والصغار ذلیلتوب، علی من په هغه چا باندې خالف امري چې زما د امر خلاف یې وکړ. نن چې وګورو مسلمانانو ته ولې دوی ذلیله دي، ولې په دوی باندې ذلت دی؟ ځکه هغه د الله لویه فریضه چې جهاد فی سبیل الله هغه پرېښی. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واعلم ان الجنة تحت ظلال السيوف، ځان پوه کړئ چې جنت ګوره نن د تورو د لاندې دی، جهازونه به په سر باندې پراخېږي. ځکه مجاهدینو باندې تاسو ګورئ چې جهازونه بمباري کوي، توپونه پرې ورېږي. د دې وجې نه دی د عذاب قبر نه هم بچ دی چې دا یې بس په دې دنیا کې دغه سختي لیدلې ده که نه. شپږم نمبر کې که جهاد موږ او تاسې ونه کړو نو موږ په منافقت باندې مړه کېږو. حدیث د مسلم کې راځي من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبة من النفاق، څوک چې مړ شو او د جهاد ونه کړي او یا جهاد په زړه کې هم راونه ګرځي نو دی د منافقت په یو خوی او خصلت باندې مړ کېږي. دا وروسته انشاءالله بیا موږ ذکر کوو. بل حدیث کې راځي چې ګوره یا به مؤمن تیارې جهاد ته یا په خپله مجاهد یا په کور کې مجاهد پرېږدي. که دا نه د قیامت نه مخکې مخکې به ګوره داسې عذاب در باندې راشي چې د هغې غټوالی او د هغې شدت به الله ته پته وي. اصابه الله بقارعة قبل یوم القیامة، ده ته به ورسېږي داسې عذاب قیامت ته مخکې مخکې. نو دوستانو هر هغه چا چې جهاد پرېښودلو نو دی تارک دی او فریضي دی، لکه یو فریضه د الله یې پرېښوده، لکه د روژې خوړونکي، د لمونځ پرېښودونکي یا د زکات منع کوونکي ته خلک بې نمازه وي او روژه خور دی، او دارنګې د زکات پرېښودونکي ورته وي. نو د جهاد پرېښودونکي هم دی تارک الجهاد دی، بلکې د جهاد پرېښودونکي ډېر اشد او سخت دی، ځکه چې د جهاد پرېښودو سره دوستانو امت ذلیله کېږي او دغه نورو فرایضو په پرېښودو باندې لکه چې سړی لمونځ پرېږدي، روژه پرېږدي، زکات پرېږدي، نقصان د انفرادي دی، د ځان ته نقصان رسېږي، ځان ته نقصان رسېږي، نور امت ته نقصان نه رسېږي دوستان. او د جهاد په پرېښودو باندې بیا نقصان اجتماعي واقع کېږي، دشمن غالبه کېږي په نورو مسلمانانو باندې. نو ځکه د جهاد پرېښودل د روژې خوراک نه، زکات د منع کولو نه یا د لمونځ د پرېښودلو نه ډېر اشد او سخت دی. دې ته سوچ کول پکار دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا، هغه حملور دشمن چې هغه دین او دنیا فاسدوي، ليس اوجب بعد الايمان من دفعه، نشته زیات واجب وروسته ایمان د هغه د دفع نه. اندال د شهادتین وروسته به د دغه ظالم او حملور دشمن دفع کې دا واجب ده. فلا یشترط له ای شرط، نو دې لپاره به دا شرط نه دی چې ودرېږه ته ولې زیاده هجرت ګورې یا به طاقت نه، صحیح ده طاقت دومره چې چا کې څومره طاقت وي هغه به صرف کړي د دې لاره کې، د دې په دفع کې به خپل وس کوي چې دغه دشمن ختم کړي. نن فرض عین جهاد دی، نن وخت کې د هر سړي دپاره پکار ده علی حسب طاقت چې د څومره وس کېږي، د مالی کېږي که د ژبې کېږي او که بالیدي کېږي په خپله جنګي، دا به ضرور کوي. نو دا دویم نمبر کې دوستانو. دریم نمبر کې جهاد کې زمونږ حقیقي زندگی ده، کوم چې د عزت کرامت او انسانیت زندگی ده والله موږ لرا کړې ده.
چې په دې سره د انسان د عزت او ابرو ساتنه کیږي. مخکې آیات موږ ولوستل یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. موږ چې ژوند کیږو نو په جهاد باندې به ژوند کیږو. الله موږ نه دا غواړي چې تاسو هغه شي تر مخته شي چې تاسو له خیسته ژوندۍ درکړي. ځکه په دې جهاد کې تاسو د زړونو او د بدنونو ژوندۍ ده. او د ابن زبیر نه موږ نقل کړ چې هغه جنگ ته تاسو الله دعوت کوي چې تاسو ذلیل وي او رستو به الله په دې جهاد په وجه باندې قوت درک، طاقت درک، عزت درک او تاسو په اوچت کړی لکه ابن اسحاق او ابن قتيبه دا معنا کړی چې تاسو دیني په ژوند کړی دی. او سورۃ بقره کې الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. شتره تاسو لپاره په قصاص کې زندگی اے خاوندانو د عقل دې لپاره چې تاسو تقوا حاصل کړئ. ستاسو لپاره په قصاص کې حقيقي زندگی ده چې د جرمونو او اعتدا نه په محرمات او حقوق د انسان باندې سالمه زندگی ده. او دا قصاص جزئی داخل په معنا د جهاد کې. ځکه دا جهاد هم یو قسم قصاص ته که تاسو سوچ وکړئ. په دې کې د کفارو نه دا قصاص او بدله حاصل کیږي کنه د مسلمانانو د باندې زیاته کول، دا غوي باندې ظلمونه کول چې کفار دا کوي نو موږ به دا غینه قصاص اخلو د جهاد په وجه باندې کړ بدله به اخلو. نو دا یو قسم قصاص دی. بل الله فرمای وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. سورۃ انفال کې دی کافرو سره تاسو جنگ کوي تر څو چې فتنه پاتې نشي. او فتنه هر هغه شی دوستانو چې د حقيقي ژوندۍ سره متضاد وي. معاشره به خرابېږي، ظلم فساد پکې پیدا کیږي چې هغه بيدینی ده. جمهوریت د انتخابات د کفر ده، قوانین د کفر دي چې دا ټول په د معاشره کې فتنه د شرک او د کفر او طاغوت د ټولو ته شامل ده. چې کله جهاد ونشي دا قوانین له همغه تاسو باندې مسلط کیږي لکه چې نن مسلط دي. نو بیا به دا ټول خیر او د آرام زندگی و غیره دا ټول ختم شي که جهاد پرې هودل شي. او نن وخت داسې فتنه ده چې دا بیا ممتنعه فتنه ده چې په قوت د سلانه په بل شي باندې د دې هغه اختتام نه راځي دوستان. دا حکومتونه چړنګي خو په جهاد چړنګي، دا خو نه په چيلې سره چړنګي یا نه په خپې کې مانډو چې ټول خپې کې مانډي چې خیر دې کنه دا قانون مولا د اسلام راوړل خو نشي کېږي. لکه چې اوسنی تواغیت او کفار دي دې ختمول بغیر د جهاد نه ممکن دي کنه. څلورم دوستانو ارکه چې امت ته امر د جهاد الله تعالی کړی دی بار بار او به دا ورته ویل چې ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. دا کار تاسو لپاره غوړه د کتاب پویږي. سورۃ بقره کې وی او خیر لکم دا جهاد کو تاسو لپاره غوړه دی. دی آیتونو کې خیرات د دنیا او آخرت شامل دي. دی ټول ته شامل دي چې دنیا خیرم پکې ده او د آخرت خیرم پکې. او په دنیا کې مخکې ذکر کړ چې خیر حقيقي زندگی ده، سالمه زندگی ده چې د کفارو د خانه اعتداء او زیاتې نه وي. نو هر کله چې په جهاد کې حقيقي زندگی شو نو پرې خودلو کې دا لازم دي چې موږ به د عذاب او تنګ زندگی او د بغیرتۍ زندگی سره مخ یو چې دا په حقیقت کې دوستانو به مرګ دی. لکه چې نن مسلمانان څومره ډیر دي، ازادي او عزت، کرامت او حریت دا ټول په دې مسلمانانو کې ختم شوی دی د جهاد په وجه باندې. جهاد یې پرې جهاد مو پرې خو الله په دې ذلیل زندگی باندې موږ اخته کړلو، ذلیل زندگی راکړه د الله د اوامرو او دارنګه د هغه د نواهیو خیال موږ نه ساتلو. سورۃ طه کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د یاد نه اعراض وکړو هغه پرې خود هغه ته شاکړه فإن له معیشة ضنکا، یقینا د لپاره به زندگی تنګه. ذکری کی جهاد هم شامل دی. ومن اعرض عن ذکری چا چې زما د جهاد نه مخواړو
د لپاره به تنګه زندگی وي. د دې وجه نه چې جهاد نن موږ تاسې پرېښی دی، نو الله موږ په داسې بیمارین وخته کړي، په داسې تنګې زندګۍ باندې وخته کړي چې هر سړی سر ټکوي چې حالات ډېر خراب دی او حالات خراب. حالات به ولې خراب نه وي؟ ځکه اعراض هم د الله د ذکر نه کړی، بهترین ذکر خو جهاد دی. بل ځای الله فرمایي الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، که تاسو ونه وتئ د الله لار کې نو تاسو ته به دردناک عذاب درکړي. سورة توبه کې الله وایي دردناک عذاب. عذاب دلته عذاب د دنیا او آخرت ته شامل دی. عذاب د دنیا چې کوم مرتب دی په پرېښودلو د جهاد باندې دوستانو، هغه نن طواغیت دي چې نن موږ باندې داسې حکومتونه مسلط دي لکه د پاکستان، افغانستان او نور نام نهاد اسلامي ملکونه چې ټول کفر نیولي او د کفر قوانین پکې نافذ کړي. کفري ملکونه په موږ باندې مسلط دي، امریکا، یهود، نصارا، صلیبیان. زمونږ عزتونه، زمونږ حرمات او ازادي چې کوم اسلام موږ ته راکړې ده، دا ټوله د موږ نه ضبط کړې ده. اسلامي خلافت چا ونه لیده او نشته دی. زمونږ مالونه، زمونږ ځمکې، زمونږ جایدادونه په دې ټول باندې دغه کفار طواغیت داخلي او خارجي ټول مسلط دي. دا ټول دوستانو د جهاد د پرېښودلو لاملونه دي په دنیا کې. او د آخرت عذاب الله ته معلوم دی چې دا به څومره وي. د دې وجه احادیثو کې راځي چې جهاد چا پرېښود نو دا به ډېره سخته سزا هغه ته ملاوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ترک قومنا الجهاد الا عمهم الله بالعذاب. نه پرېږدي یو قوم جهاد فی سبیل الله مگر الله په عام عذاب راولي. په عامو عذابونو به الله دوی اخته کړي. نن موږ ټول په اخته یو په عامو عذابونو باندې. نر ښځه په عذاب کې اخته دي، لوی واړه علما او غیر علما. د زندګۍ تنګوالي وجه هغه هم د جهاد پرېښودل دي، بې اتفاقۍ، قتل و قتال، دا ټول د جهاد د پرېښودلو وجه ده دوستانو. بل حدیث کې راځي، مشهور حدیث دی، اذا تبایعتم بالعینه، کله چې تاسو د سود کاروبار شروع کو واخصتم اذناب البقر، دیقانه او غریبۍ او دې شینو وینو ته تاسو ډېر توجه وکړه چې بس د لوږې مړ کېږم که دا کار ونه کړم. ورضیتم بالزرع، تاسو په فصل باندې راضي شولئ، دیقاني مو دومره خوښه شو چې جهاد هم د هغې په وجه باندې پرېښود. وترکتم الجهاد، او جهاد هم پرېښود، نو سلط الله علیکم ذلا، الله په تاسو باندې داسې ذلت مسلط کړي لا ینزعه، چې دا به نه لرې کوي تاسو نه، حتی ترجو الی دینکم، تر څو چې تاسو خپل دین ته واپس شي. ابو داود کې حدیث ہے، صحیح حدیث. محدثین لیکي معنا کوي ترجو عما كان سببا فی ذلکم وهو ترک انشغال بما تقدم ذکره. تر هغه پورې چې تاسې واپس نشي هغه دین ته چې دغه دین چې شریعت د جهاد پرېښودلی، چې جهاد ته واپس نشئ نو تاسو په دې ذلت کې اخته یاستئ. بیا محدثین لیکي فسمى الله الجهاد بالدین، الله هم ځای په ځای جهاد ته دین ویلی دی. نبی علیه السلام دې حدیث کې جهاد دین مسما کړی. نو فمن ترک الجهاد فقد ترک الدین، چا چې جهاد پرېښود دین یې پرېښود. ومن رجع الى الجهاد رجع الى الدین، چا چې رجوع جهاد ته وکړه نو دین ته رجوع وکړه. او مخکې موږ حدیث ذکر کړ چې چا جهاد پرېښودلو نو الله د قیامت نه مخکې دته داسې یو عذاب ورسوي او دارنګې وروسته د مرګ نه به هم داسې عذاب درته ورسېږي چې هغه الله سبحانه وتعالی د هغې په هغه لویوالي باندې په نوع باندې الله خبره چې دا به څومره عذاب وي. اصابه الله بقارعة قبل یوم القیامة، وروسته خو الله ته پته ده، خو قیامت نه مخکې به دې سړي ته داسې عذاب رسېږي ځکه دی پرېښودونکی د جهاد. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
قریبه ده چې دا کفار یهود نصارا او نور صلیبیان دا امتونه تاسو باندې داسې حمله وکړي او داسې به دعوت کوي تاسې جنگ ته لکه څرنګه چې یو سړی وږی وي او ډوډۍ ته دعوت کړي. یو صحابي عرض کوي د الله رسول ومن قلة نحن یومئذ، دا کافر چې داسې حملې په موږ باندې کوي نو په دغه ورځ به موږ څه لږ یو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي بل انتم یومئذ کثیر، تاسو په دغه ورځ به ډېر زیات یاستئ. که کرای خو ډېرې دي که نه، څومره مسلمانان دي، په کروڑونو مسلمانان دي. بل انتم یومئذ کثیر، بلکې تاسو په دغه ورځ به ډېر یاستئ. ولکنکم، لیکن تاسې غثان که اوسای سیل، داسې بیا یاستئ لکه څرنګه چې د دریاب زګ دی، زګ صفا اوبه پکې لږي زګ ډېر زیات دي. هسې که کری به وي نو هسې الله پیدا کوي نو نوم به د مسلمان پروت وي. شکل شبهه او قواره ټول د کفارو د یهودو. جهاد خو سره پیژني، نور دین نه خبر نه، جهاد به څوک پیژني. ماډرن زندگی اختیاری کنه، جهاد ته خو دهشتګردي وایي. بے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابة منکم، الله به ستاسې د دشمنانو د زړونو ستاسو هغه هیبت وباسي چې تاسو نه څومره یېرېدل. هغسې به تاسو نه دشمن نه یېرېږي لکه څرنګه چې پخوا نه یېرېدلو. ولا یغذفن الله فی قلوبکم الوهن، الله به ستاسې په زړونو کې بزدلي واچي. فقال یا رسول الله وما الوهن، صحابه عرض کړه د الله رسول وهن څه شته؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حب الدنیا وکراهیة القتال، یو خو د دنیا سره مینه ده، دا به تاسې بزدله کړي. مالدار سره تاسې وګورئ ټول بزدله دي، جهاد پرېښی وي او په دې باندې ځان خلاصوي چې زه یو 2 روپۍ مجاهد یا طالب له ورکوم. نه، په دې نه خلاصي. مخکې موږ ذکر کړ چې بدیل او نیابت په فرضیان جهاد کې نه صحیح کېږي چې ته ورور ولېږي یا پلار ولېږي، نه، په خپله هم راوځي. لا ته له څو روپاټې ورکړي، حرامې روپۍ دي، چې زه دې باندې به ځان خلاص کړم. نه، خو مونځ فرضیان دی، چا له پیسې ورکوو مونځ به لکۍ که نه، یا د روژې په وجه باندې چا له ورکوو روژه به نیسي که نه. هغه خو نه کېده، که هغه ستا کار دی، هغې باندې پیسې نه ځي، هغې باندې نفس نه خرج کړي. جهاد کې خو زخمونه دي، ټپونه دي، نو ځکه یو 2 روپو باندې ځان خلاصي. نو صحابه عرض کړه د الله رسول الله وما الوهن، وهن څه ته وایي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حب الدنیا، محبت د دنیا دی، او کراهیت القتال، او جهاد بد ګڼل. دا وهن موږ ستاسې ځکه نن راغلی دی، د دنیا محبت موږ ستاسې په زړونو کې ډېر دی، نو ځکه قتال بد ګڼو. نو هر کله چې بد ګڼو دغه کافر موږ تاسې باندې حملې کوي، زموږ او ستاسې د حرماتو بېعزتي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې ډېر رښتیا ویلي دي. د امت مسلمه د ذلت او رسوایي چې نن په دې زمانه کې موږ ووینو، نو هیڅ یو داسې امت ذلیله نه دی سوا د مسلمانانو د امت، ځکه چې جهاد یې پرېښی دی. البته یوه طایفه در مسلمانانو نه به دا عمل کوي، دا جهاد به کوي انشاءالله. لا تزال طایفة من امتي، د دې حدیث په بنا باندې. نو نن چې په مخ د ځمکه باندې مسلمانان د کوم ذلت سره مخ دي، په شمول پاکستان، افغانستان، سعودي او ایران وغیره، دا ټول، ایران خو خیر مخکې نه کافر و، او دا نور چې دا مسلمانان وایي، ځکه د کفارو د خوا نه د وحشیانو اعمال دغه مسلمانانو سره په خپلو ملکونو کې د صلیبیانو د هغوی د غلامانو د لاسه د دوی د دین، کلتور، غیرت او ناموس باندې وحشیانه تیری کوي. مشرق، مغرب او شمال او جنوب ته چې موږ وګورو، داسې ملک به پیدا نه کړو چې هغه به د دغه کفارو د تسلط نه بچ وي. نو د ځمکې هر حصې ته چې وګوري، نو نن پکې دغه مسلمان ذلیله دی، بېڅوکه دی، معلومه ځمکې او ناموسونه لوټي. دا ټول په سبب د ترک الجهاد سره او د دنیایي زندگی راحت او د دنیا طلبۍ په وجه سره په مسلمان باندې داسې وخت راغی
ځکه په دې مصیبتونو باندې دوی اخته شو. اوس یو اعتراض که څوک دا وکړي چې ګوره جهاد خو قتل زخمونه او سختی پکې ده، نو حقیقي زندگی به کې څنګه شو؟ نو دوستانو جواب دا دی چې ګوره جهاد کې بعضې د مجاهدینو هغه ښایسته نفوس منځه ځي، بهترین شخصیتونه د منځه ځي، لیکن دا په نسبت سره ډېره کمه خساره ده، بلکې څو چنده کمه ده په نسبت سره پرېښودلو د جهاد. جهاد پرې دا بیا ډېره غټه خساره ده. او که موږ تاسې وګورو چې بغیر د جهاد نن څومره مسلمانان مړه کېږي، دا طواغیت یې وژني، صلیبیان یې وژني، په بمبارۍ یې وژني، ټکرونه کېږي، د یو بل سره په جنګونو کې مړه کېږي. دا ټول چې موږ راجمع کړو په جهاد کې دومره بیا د منځه نه ځي. خاص کر د جهاد په ساحاتو کې د خلکو اعراض او ابروګانې محفوظ وي نسبتا هغه ځایونو ته چې طواغیت او کافر په مسلط وي. د دوی اعراض او حرمات محفوظ نه دي، لیکن الحمدلله د مجاهدینو په ځایونو کې بیا دا ټول اعراض او حرمات د مسلمانانو ټول محفوظ وي. ځکه مجاهدینو ټوپک د مسلمانانو د دفاع په خاطر راوچت کړي، د دوی د اعراضو نه دفاع کوي، د دوی د دین نه دفاع کوي، د دوی د حرماتو نه دفاع کوي. نو دا اعتراض غلط دی. او جهاد کوم چې مخکې ذکر شو چې حقیقي زندگی ده په آخرت کې هم ده. الله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. کسانو باندې تاسو د مرګ ګمان نه کوئ چې هغه د الله په لار کې مړي دي، چې ګویا دا مړي دي لکه د نورو مړو په شان. بل احیان عند ربهم، بلکې دوی د الله په نسبت باندې ژوند دي. یرزقون، دوی ته رزق ورکولی شي. فرحین، دوی خوشحاله دي بما په هغه باندې اتاهم الله، چې الله ورکړي دوی ته من فضل، د خپل فضل نه. نو کسان دا ګمان نه کوي چې د الله په لار کې څوک قتل وي چې دا ګویا مړي دي. نه، مړي نه دي، بلکې د الله په نسبت باندې ژوند دي. زمونږ په نسبت باندې بیا مړه ځکه دي چې ښځه بل چا په نکاح کړه، جنازه پرې وشوله، قبر کې ښخ شو، ژوندی څوک نه ښخوي. نو ځکه الله دلته ویلي چې احیان عند ربهم، ژوندي دي خو د رب په نسبت باندې رزق ورکولی کېږي. ژوندی رزق نه خوري، دا په آخرت کې دته هغه رزق ملاوي. خوشحالي کوونکي بما په هغه باندې اتاهم الله، چې الله ورکړی وي دوی ته من فضل، د فضل خپل نه. دا د سورة ال عمران آیات. سورة بقره کې الله د دوی تذکره کوي ولا تقولوا، تاسو دا ونه وایئ دا چا د پاره لما یقتلوا فی سبیل الله، چې دوی مړه دي د الله په لار کې، اموات مړي. داسې نه لکه د عام مړو په شان مړه نه دي، بل احیان، بلکې دوی ژوندي دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهیږئ. الله وی تاسو د دوی په زندګۍ باندې نه خبر، لیکن دوی ژوندي دي. نو دا درېمه وجه دوستان. څلورمه وجه دوستانو جهاد فی سبیل الله یو رښتینی دعوت دی او حقیقي وسیله ده د امن او د آرام زندګۍ لپاره. نو ځکه لازم دی هر کله چې الله سبحانه وتعالی خپل مخلوق په فطرت سلیمه پیدا کړ او الله تعالی ورسره د حق او باطل په منځ کې د دفاع مسله هم پیدا کړ. پرون موږ ذکر کړو چې دشمنی د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامت به جاری وي، د حق او د باطل. چې د آدم علیه السلام معرکه د ابلیس سره رااله، ان تر قیامت به د حق او د باطل معرکه روانه وي. نو باطل چې کله نه پیدا شو، نو په خپل هر قسم قوت سره د حق د بېخکندۍ کوشش شروع کړ او په هغې کې خپل نفوس ته وده ورکړه او په ځمکه کې خپل نفوس په باطل او ظلم سره خور کو. همدارنګه د دې مقابل کې حق په هر قسم قوت سره د باطل د ختمولو کوشش شروع کړ، د هغې د شوکت د لرې کولو دپاره، د هغې د ختمولو دپاره، او په ځمکه کې د امن او عدل د کوشش، او دارنګه د هغې د تنفیذ عهد یې وکړ. نور نصوص په دې باندې ګواه دي چې باطل هیڅ کله د حق او حق خوښونکو نه خوشحالېږي نه ګوره او نه به خوشحاله شي، مګر په یو طریقه ته خوشحالېږي چې حقدار چې هغه مسلمانان دي د خپل اسلام نه تیر شي، لکه چې نن اکثر تیر شو او د دې مرتدینو سره په کفر او ارتداد کې شامل شي.
او که دا نه نو دویمه لارې دا ده چې قتل، شړل، زخمی کېدل، جیل کې اچول، دا په ځان باندې ومني. دا دوه لارې، درېیمه لار نشته. او که ته وایې چې زه به دواړو کې وخت تېر کړم، هم به مسلمانانو کې هم به دې مرتدینو کې دا نشي کېدی، یو طرف ته به شي. صفونه معلوم شوي، د کفر صف دی او د مجاهدینو د مسلمانانو صف دی. الله سبحانه وتعالی سورة بقره کې فرمایي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. دا مرتدین او کافر همیشه لپاره تاسو سره جنگ کوي تر څو چې تاسو واپس کړئ د دین خپل نه. ان استطاعوا کو د دوی وس وشي. دی آیت کې ګوره دوستان، الله یزالون راغله چې دا استمرار فایده کوي. علما په دې باندې پوهیږي، همیشواله فایده کوي چې تر څو دا کافر، مرتد، صلیبیان، یهود، نصارا او د هغوی غلامان قادر په جنگ باندې وي د حق او د مسلمانانو سره، نو دوی به جنگ کوي تر دې چې مسلمانان د حق دین نه وګرځي او خپل باطل دین کې داخل کی. تر هغه پورې به دوی کینی دوستان، همیشه د پاره دوی دا کار کوي. دا نه چې یو وخت کړي بل وخت پرې دي، نه. ولا یزالون د الله کلام دی، زمون په ایمان دی. او سورة توبه کې الله فرمایي کیف وان یظهروا علیکم، ولی ځکه کدا کافر په تاسو باندې غالب شي، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه، نو دوی ګوره بیا د خپلوالۍ لحاظ په تاسو کې ساتي او نه د عهد لوزونه موزونه نشته. ګوره کافر کې عهد نه وي، نه خو پکې عهد شته او نه د خپلوالۍ لحاظ کوي، نه د کوم اهل باطلو چې داسې حال نو څنګه به دوی په ځمکه کې امن راولي، او یا به د مسلمانانو سره دوی د امن شپې وکړي. بل الله فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سورة بقره کې الله وایي هرگز به تا نه یهود نصارا راضي نشي تر څو چې ته دوی د ملت تابعداري ونه کړې. حتى تتبع ملتهم آیات کې لن راغله ده ولن ترضى، ګوره هرگز به راضي نشي، چې د نحوی په قاعده کې دا نفي د حاضر او مستقبل دواړو کې راځي. نه چې کله هم اهل حق یهود او نصارا راضي کوي، نو دغه شرط لازم دی چې دا غوی د ملت تابعداري وکړي او دا غوی دین ومني، دا غوی قانون ومني. او آیات دلیل دی په دې باندې چې یهود او نصارا چې څوک راضي کړي نو دا به يهودي او نصراني وي، اگر که ځان ته غټ مولا وي. چې يهود نصارا ته خوشاله، اگر که ځان ته غټ شیخ وي، خدا به کافر وي. او يهود نصارا چې کله د چانه راضي شي نو بس دیم يهودي او نصراني دي. او چې کله د چانه دغه دوه خبيث ملتونه راضي وو، نو پوښه چې دوی د دین نه ګرځېدلي دي او د یهودو نصاراو تابعداري کړې ده. لکه نن چې بعضې نام نهاد اسلامي ملکونه ځان ته مسلمانان هم وایي، خو د یهودو نصاراو تابعدار دي، نو یهود ته خوشحاله دي. کله وایي فلانې ملک ما سره په فرنټ لاین کې دی د دهشتګردۍ خلاف. فرنټ لاین خو به ځکه چې هغې قانون د کفر دی، ستا غلامان دي. سورة ابراهیم کې الله فرمایي وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولتعودن في ملتنا. ویل کسانو چې کافران دي خپل پیغمبر یا به زمونږ د ځمکې نه وځي یا به زمونږ قانون کې داخليږي، قانون به باندې ګور. دا د پخواني کفارو طریقه ده، لکه چې نن د دې طواغیتو طریقه ده. طالبان د قانون ومني، اساسي قانون دی ومني. او کوزنه یو مرتد دی د پاکستان، هغه بس رد دی نه چیلنج کوي، دا قانون دی ومني، را دي شي مونږ سره د زندگی وکړي. او همدغه خبره ستاسو پخوانو ورونو کړې وه چې وقال الذين كفروا له، چې ویلي لرسولهم پیغمبرانو ته لنخرجنکم، خامخا به تاسې وځئ من ارضنا زمونږ د ځمکې نه ولتعودن فی ملتنا، یا به زمونږ په قانون کې داخلي. قانون به مني که نه، چې قانون یې ومنو بیا موږ سره جنګ نه کوو. الذين كفروا دا د استغراق د پاره دی چې تر قیامت ټول کفار خپل پیغمبرانو د دوی اتباع مسلمانانو ته بداوي
چې تاسو به یا زموږ اتحادیان کیږي یا به مو د وطن نه شړو. همدا کار یې وکړه. نن اکثره ملکونو کې یهودو نصاراو د ارمان پوره کړ، خو د ټولو اسلامي ملکونو باندې خېټه اچولې او دغه نام نهاد اسلامي ملکونه د خبیثان ټول د امریکای غلامان شوي دي، ټول د یهودو تابعدار دي، ټول مرتدین شو. نو چې د چا د حال وي نو هغوی به څنګه دوستانو امن راولي؟ نو امن په اسلام کې دی. د اصحاب کهف نه الله تعالی حکایت کوي انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم. هغوی وویلي که دا کافر په تاسې باندې زورور شي نو تاسو به رجم کړي، او یعیدکم فی ملتهم، یا به ګوره دوی تاسې په خپل قانون کې داخل کړي. او موږ قانون نه دی منلی، موږ ته اعتزال کړی دی. ولن تفلحوا اذن ابدا، هرګز به تاسې کامیاب نشئ. نو د کافرو دوه ارمانونه دي، یو دا چې د هغوی قانون منل او یا ختمول د مسلمان. بس که قانون یې ومني بیا ورسره کښېنه، بیا ته څه نه وایي، راشه وایي قانون ومنه. حدیث د بخاري کې راځي چې کله ورقه بن نوفل خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي او هغه خبر شو چې دته جبرئیل راغلی دی. نو ورقه بن نوفل وویل دا هغه جبرئیل چې موسی علیه السلام ته راغلی، خو کاش چې زه قوي او ځوان وی یا ژوندی وی چې کله ته قوم ویستلې د مکې نه، په دغه وخت کې کاش زه ژوندی وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې او مخرجیهم، ولې دا قوم ما څه وباسي؟ فقال دی ورقه ته نعم لم یأت رجل بمثل ما جئت به الا عودیه. نه در راغلی یو سړی په مثل هغه چې تا راته کړی په دې خبرو سره، ته چې کومې خبرې کوې که نه او دا چا هم وکړه نو دا به واپس کېږي که نه، شړي به نه به پرېږدي. او بیا ورته وایي که دغه ورځ ما وموندله نو زه به ستا ډېر کلک نصرت وکړم. صحیح بخاري کې حدیث دی اول کې. نو دا مذکوره نصوص دوستانو د دې وضاحت کوي چې کفار، یهود، نصارا، مرتدین، طواغیت تر هغې مسلمانان نه پرېږدي چې د دوی تابعدار نشي او یا اتحادیان نشي. نن وګوره د نړۍ ټول صلیبي او غیر صلیبي کفار چې د مسلمانانو ملکونه څه وکړل، فلسطین، کوسوو، بوسنیا، چچنیا، پاکستان، افغانستان، سعودي، مصر، ایران، انډونیشیا، سومالیا، چین، عراق، لبنان، شام، دې ټولو ملکونو باندې دي یهودو څه وکړل؟ دا ټول کافر نه کړل، د ځان یې تابع نه کړل، لکه د هغوی قانون یې ومنه که نه، نو یو سره اتحادیان شو. او دې ملکونو والا هم ښه بهانه کتل چې یاره زموږ ملک خرابېږي. اسلام غم دی نه دی وړی، خو د ملک خرابتیا غم وړي. ته ښه پوهېږي که رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه پوهېده، رسول الله به سره اتحاد کړی او متحده مجلس عمل به جوړ کړی په مکه کې. مکې نه به ولې وتلی؟ پنځم دوستانو د اسلام غرض و غایه بغیر جهاد نه نشي راتلی، د اسلام تنفیذ نشي راتلی. جهاد د دې لپاره شروع شوی چې د اسلام غرض او غایه ثابت شي، هغه متحقق شي. او لوی غرض او غایه د اسلام هغه څه شی د نشر کول توحید دی او د موحدینو نفوذ دی، چې د موحدینو نفوذ ډیر شي، د شرک بیخکندې وشي او د مشرکینو هغه شرک ختم شي او مشرکین هم ختم شي، او خلق د بندگانو د عبادت نه عبادت د رب العباد ته راوستلی شي. دا د اسلام لوی غرض او غایه ده. او د یهودو، نصارا او نور مشرکینو دغه ظلم ختم شي، خلق عدل، اسلام او توحید ته راوستلی شي، چې دا مهمه او لویه وظیفه بیا د انبیا علیهم السلام چې د آدم علیه السلام نه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. لکه چې الله فرمایي ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل کې الله وایي یقینا لېږلي موږ په هر امت کې یو رسول، دغه رسول دې قوم ته دا دعوت کړو چې ان اعبدوا الله، دی والله عبادت وکړئ، واجتنبوا الطاغوت، د طاغوت نه اجتناب وکړئ، د طاغوت بندګي پرېږدئ، هغې ته فیصلې وړل پرېږدئ. اسلامي قانون شته که نه؟ بل قانون د جوړول ته څه حاجت دی چې ته د هغه پسې روان یې؟
آیات کې اجتناب د طاغوت راغلی ده، نو د هغې ازاله په غیر د جهاد نه کېږي. نن دا حکومتونه د طاغوت دي، نو ته څه وایې چې دا په چیله باندې راشي یا په سیروزه باندې دې ازاله کېږي، دا ختمېږي نه که نه. ختمېدنه خو پاکستان 40 کاله وشو. دارنګې نور ملکونه چې په هغې کې د کفر او د طاغوت قوانین نافذ دي، نو هغه په دې شي باندې نه کېږي، ځکه د باطل او د طاغوت د منځه وړل څه اسان کار نه دی. د باطل او طاغوت د منځه وړل نه خو په دعوت سره راځي چې هغه خالي دعوت وي، د تورې او د کلاشینکوف او د راکټ او د مین نه ناممکن دي د هغې وړل، ځکه دوی اوس یو طایفه ممتنعه جوړه شوه، هغوی سره هم طاقت دی که نه. او نه د دغه کفر او شرک د منځه وړل په کفري طریقې سره کېږي، ځکه چې بعضې مرتدین دا ګمان لري چې جمهوریت د انتخابات به ورسره وکړو، موږ به یې وګټو، که موږ لاړ نه شو دغه ځای ته نو غلط خلک ورځي. د دې داسې مثال دی لکه سینما کې ځای شته که نه، زه غواړم سینما کې به یو کرسۍ موږ ومونیسو، ځکه چې غلط خلک ورځي فلم ګوري، نو موږ به ورسره کښېنو. الله هم تباه کړه په دا کفري خبر باندې. نو د دې طواغیتو ختمولو په شرعي طریقې سره کېږي. د دې وجه نه الله تعالی چې کله قرآن کې ذکر کوي، دا قرآن ټول مطلق حق دی، او قرآن نازل کړه د هغې سره یې اوسپنه نازل کړه چې په هغې کې سخت جنګ دی، د دې لپاره چې د دې حق حمایت وشي. قرآن سره سره یې اوسپنه نازله کړې ده، او د رسالت تنفیذ په اسانه سره وشي. الله په سورة حدید کې فرمایي لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یقینا را لېږلي د موږ پیغمبران په واضح دلایلو باندې. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، او نازل کړي د موږ دوی سره کتاب او تله، لیقوم الناس بالقسط، دې دپاره چې خلک په هغې باندې فیصلې وکړي. هر کله چې دا نازل کړو، وانزلنا الحدید فی باس شدید کنه، وانزلنا الحدید نازل کړی د موږ چې شی اوسپنه، فيه باس شدید، په دې کې ډېر سخت جنګ دی. اوسپنه الله نازله کړې ده. ګور ومنافع للناس، د خلکو دپاره ډېرې فایدې دي. نو د هغه دپاره لابدي ده چې ورسره اوسپنه وي چې د حق حمایت وشي، او د هغه انسي او جني شیطانانو هغه غشي نه سړی بچ شي چې دا دین زموږ نه ولي. نو اوسپنه زموږ او ستاسې په شریعت کې الله د دې قرآن د حفاظت دپاره لېږل. نو حق چې قرآن او اسلام دی، بغیر د اوسپنې جهاد نه ډېر په اسانه ختمېږي، بېعزتي کېږي دوستان، او هدف ته هم سړی نشي رسېدی چې اوسپنه استعمال نه کړي په دې دین کې. او بیا په داسې حال کې چې کله اوسپنه د دغه اسلام سره نه د حق او دین پورې سخري او استهزان کېږي، خلک پورې خاندي، ځکه سمولو والا بیا څوک نه کنه، کږې خولې وایي څوک سموي. څومره سپکوالی د قرآن او سنت کېږي، زموږ د اسلام د دین سپکوالی د دې طواغیتو د لاسه کېږي. مرتدین صلیبي کفار د دې پورې استهزا کوي. کله و اسلام د ظلم نظام دی، حقوق بشر نه مني. کله و ښځه په کور کې بنده کړې ده، چې بازار کې سره ګډه روانې، بس دغه ته حقوق بشر، دغه اسلام منع کړی. نو آخر چې جهاد نه کوي، نه عقیده لري، نه ورته دعوت کوي، نو دی غواړي چې حق کته لړ شي او باطل او طاغوت اوچت شي. نن په کروڑونو مسلمانان دي، او په کروڑونو د قرآن عظیم شان نسخې په هر کور کې پرتې دي. یوه دوه به خو ضرور شته په هر کور کې د قرآن مجید چاپ شوي نسخې، بلکې هېڅ یو کور به د قرآن د نسخو نه خالی نه. لیکن هر کله چې هر کور نن د اوسپنې خالی دی، جهاد پکې نشته، نو د قرآن اثر او ضعف تاسې ګورئ چې څومره قرآن ضعیفه دی. بس راویاخلي پروت دی او چپې کړي تبارک دپاره. د دې وجې نه عثمان رضی الله عنه فرمایي چې الله چې په کوم اسلامي بادشاه سره دین خورئ، هسې په قرآن باندې نه خورئ. د دې دا مطلب دی چې قرآن په خپله نشي کولی که، خو د دې قرآن تنفیذ به دغه بادشاه کوي، په توره باندې به یې کوي که. نو که صرف په درس و تدریس باندې کېدلی، نو پاکستان کې به اسلام راغلی وی 4 کاله که 4 کاله کې قرآن بیانېږي،
ځای په ځای جماعتونه دي او مولیان دي او رومالونه دي او پټکي دي او جرسي دي او جلوسونه دي، خو هماغه د کفر قانون په مسلط دی. اوسپنه اوس نشته، اوسپنې والا خو نه پرېږدي که نه، هغه ته خو دهشتګرد وایي. تر ایجنټ پاکستان خرابول غواړي او د مرتد بچیه پاکستان د الله خراب کړي که نه چې اسلام پکې خراب وي. خلاصه دا شو چې قرآن او اوسپنه دواړه یو ځای الله را لېږلي دي دې دپاره چې یو په بل باندې نافظ شي. په قرآن سره به هدایت کي او بالحدید ینصر، او په توره سره به نصرت کي. دا دواړه د حق دپاره لکه وزرې دي چې بغیر د وزرو نه مرغه الوتنه نشي کولی، خو چې کله یو وزر یې نه وي نو په ځمکه را پرېوځي که نه. دارنګې په قرآن باندې عمل کول او جهاد کول په دین اسلام کې داسې دی لکه روح چې په یو جسد کې وي. که په دې جسد کې دا روح نه وي نو دا روح مړ دی. نن اسلام ولې مړ دی؟ ځکه روح پکې نشته، اوسپنه پکې نشته. اوسپنه چې موږ تاسې پرېښودله نو ځکه اسلام زموږ مړ شو. هر سړی په اعتراض کوي، اوسپنه پکې نشته. دا 5 نمبر 6 نمبر کې دوستانه جهاد ځکه ضرور او لازم دی چې کفر مخکې نشي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. دی کافر سره تر هغه پورې جهاد کوي چې فتنه پاتې نشي. ويكون الدين وبشي الدين كله ټول لله الله. فإن انتهوا که دوی منې شو د کفر او شرک نو الله فرمان څه چې دوی کوم عمل کوي لیدونکی دی. چې کله جهاد ونشي نو کفر مسلمانانو مشرکي کنه، کفر رئیس جوړیږي. نن زموږ ټول مشران کفار دي کنه، قانون هم د کفر دی. فتنه او شرک او کفر نشر کیږي کنه. د دې وجه نه لویه فتنه هغه نن تواغید دي، نن د قوانین دي په باندې مسلط دي. نو چې جهاد ونشي دا مخکې شي، دا مخکې شو ځکه جهاد نشته. 1 نمبر کې دوستانو جهاد ځکه لازم دی چې جهاد والا ډېر لږ دي. دا هم ډېری کنه، چونکه نن وخت کې امت مسلمه مسؤل دی چې دا امانت اوچت کړي. خدا سے خلق لږ دي، لکه حدیث کې راځي الناس کإبل 100 لا تجد فيها راحلة. یعنې ته په سلو خانو کې یو داسې یو خو به ونه مومې چې په هغې سفر وکړي. که کرۍ خو ډېر دي د مسلمانانو، خو مجاهدین پکې څومره یې تاسو وګورئ، ډېر کم دي. عمر فاروق رضی الله عنه ډېر ښه خبره کړې ده. هغه وایي ان الرجال الذين يعلمون قليلون. علما په دې خلکو کې ډېر لږ دي. په علماو کې والذین یعملون اقل. هغه کسان چې په علماو کې عاملین دي هغه ډېر کم دي، ډېر. وان الذین یجاهدون اندر واغرب. هغه کسان چې مجاهدین دي هغه خو بالکل پته هم نه لګي، هغه بالکل ناشنا دي. خو د هغې سره سره وان الذین یصبرون علی هذا الطریق لا یکادون یذکرون. مجاهدینو کې به هغه کسان چې صبر په دې لاره باندې کوي دا بالکل اړو پته نه لګي، دا ډېر کم دي. نو د دې وجه نه دوستانو جهاد ځکه لازم دی چې جهاد والا ډېر شي کنه. د مسلمانانو نفوذ زیاتول پکار دي. دا 8مه وجه. 8مه وجه دوستانو جهاد ځکه لازم دی چې د اور نه موږ بچ شو. سورة توبه کې الله موږ ته فرمایي ګوره الا تنفر يعذبكم عذابا الیما. تاسو نه وتئ نو الله به عذاب درکړي، داسې عذاب چا به درناک وي. ويستبدل قوما غيركم. او را به ولي بل قوم نور مجاهدین بل پیدا کی. ولا تضره شيئا. دی الله ته به تاسو هیڅ ضرر نشئ رسولی. والله على كل شيء قدير. الله پر شی باندې قدرت والا دی. امام ابن العربی لیکي العذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدو وبالنار في الآخرة. الله دی آیت کې چې الله مونږ ته دا ویلي چې تاسو جهاد پرېښود نو عذاب به درکړي، او داسې عذاب چې دردناک به وي په دنیا کې. هغه وایي چې د دشمن به پرې الله مسلط کړي، دشمن یې را باندې مسلط کړي. قانون مونږ ته دی ټاکي ګیډه زما وایي واکې د ملا. پښتو کې متل دی که ملک زمونږ خاوره زمونږ خو واکې د کفارو، واکې د طواغیتو. قانون مونږ له دی جوړی. ته وایې چې مونږ بالکل قانون نشته، نه قرآن شته نه حدیث شته. قانون اساسی آئینی پاکستانی
نو امام ابن العربي لیکي چې کله جهاد پرېښودلی شي نو الله په دشمن مسلط کې په دغه خلکو باندې او آخرت کې به ورته اور عذاب ورکوي. بل ځای کې الله تعالی سورة نساء کې فرمایي ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم، یقینا کسان چې ملائکې وژني ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې، نو چې کله یې وژني قالو دا ملائک ورته فیما کنتم، په کومه ډله کې وئ، کوم قانون کې تاسو وئ، د لړمکاریو د کفر اساسي قانون کې وئ که نه د مسلمانانو سره وئ، یا د کومه ډله کې وئ، د مجاهدینو ډله کې وئ او که نه د مرتدینو طواغیتو په ډله کې وئ. قالو هغوی به وایي کنا مستضعفین فی الارض، موږ ډېر ضعیف وو، موږ به چېرته تللي وي. قالو دا ملائک به ورته وایي الم تکن ارض الله واسعه، ایا د الله ځمکه پراخه نه وه فتهاجروا فیها، چې په هغې کې م هجرت کړی وی. الله فرمایي فاولئک مأواهم جهنم، پس دا کسان ځای د دوی جهنم دی، وسات مسیر او ډېر بد ځای د ورګرځېدلو. الا المستضعفین من الرجال، مگر هغه کسان چې هغوی مستضعفین دي، لار ورته معلومه نه ده، لیم نشي، بوډاګان دي، والنساء زنانه، والولدان ماشومان دي، لا یستطیعون حیلة، چې طاقت نه لري د لارې، پیسې هم ورسره نشته دی، ولا یهتدون سبیل، لاره ورته معلومه ده. فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، دا کسان نږدې ده چې الله به دوی ته عفو وکړي. وکان الله عفوا غفورا، الله سبحانه وتعالی عفو کوونکی او بخونکی دی، نو دا کسان معاف دي، نور عذر قبول نه دی. ګوره د دې آیت د لاندې امام بخاري په خپل سند سره د ابن عباس نه روایت کړی دی، او دا آیت څه دپاره نازل شوی، سبب نزول د آیت څنګه دی. هغه وایي بعضې مسلمانان د مشرکینو سره په مکه کې وو چې د هغوی د ډلې ډېروالی راوستی و په زمانه د رسول الله کې، نو د مسلمانانو سره د دې مشرکینو جنګ شو. نو چې کله به د دې مسلمانانو د خوا نه غشی راغی په دغه مسلمانانو به ولګېد چې کوم په مکه کې، نو هغه به مړ شو. نو الله دا آیت نازل کړ. نو هر کله چې مسلمانان په مکه کې په خپل دین عمل کوونکي وو، خو هجرت یې نه و کړی، ګوره صرف هجرت و، او د پښتو د حیا د وجې نه د کفارو سره یو ځای د بدر په جنګ کې راووتل. ویل زموږ خو کلیګري ده که نه، لښکري ده، لښکریانو کې راووتل. نو په دې لښکریانو کې چې جنګ ته راووتل او د مشرکینو ډلې زیاته کړه او بیا به بعضې مړه شو، نو الله وایي ګوره ځای جهنم دی او همیشه ځای دی دوی. نو اوس هغه میلیونونو مسلمانان چې بغیر جهاد نه په دې طواغیتو کې اوسېږي، مسلمان مجاهد طالب ته ترهګر او دهشتګر وایي او دې طواغیتو ته یې ښیي، کله ته شرخوښې وایي هجرت خو پرېږده، دوی د خپلو مالونو، خپلو عزتونو، ابرو، دین، غیرت، خپلو نفسونو مالکان نه دي دوستانو، ان تر دې چې اسلامي لباس کې دوی نشي ګرځېدی د وجې تهمت نه. یاره بیا به راته وایي چې دا خو القاعده کې دی یا طالب دی، ګیره مې ځکه کمه کړې. لکه نن چې د پاکستان په مرتد حکومت کې غټه ګیره نشي پرېښودی، په اسلامي حلیه کې نشي ګرځېدی. یو خو هغه چې هغه ګرځي که نه، هغه د هغوی خپل حرامین دي، هغه ټول جواسیس دي. ان تر دې چې په عربي ممالکو کې په اسلامي حلیه کې سړی نشي ګرځېدی. نو داسې ذلت او بې شرمۍ زندګي سره موږ مخ یو، د دې وجه نه چې موږ جهاد پکې نو داسې خلک خو بیا د جهنم مستحق دي که نه، دونه بې غیرتي خو نه ده پکار. څنګه دغه صحابه کرام چې صرف هغوی د ډېرې ډېروالی کړی، هغوی جهنم ته لاړو، او دې اوسنو خلکو ټول د الف نه تر یې پورې ځانونه د طاغوت په لمن کې اچولي. قانوني علما نه لري، څوک پکې نوکران دي، جهاد او مجاهدینو ته بد وایي، نو دا به کافر نه وي، دا به مرتد نه وي. نو دې نه ملایک څنګه پوښتنه کوي چې فیما کنتم، تاسو چا په ډله کې؟ دوی جواب خو به دا وي چې کنا مستضعفین فی الارض. نو ضعف د رب العالمین په نزد عذر نه دی بلکې جرم دی چې داسې مجرم بې جهنمي دی. او دغه مخکینی آیات چې کوم موږ ولس په هغې کې مستضعفین هغه ماشومان، هغه ښځې، هغه بوډاګان دي چې د لارې نه خبر نه وي، چې د عزت ځای ته پې ځان ورسوي او یا هجرت دغه ځای نه وکړي.
نو داسې خلک معذور دي. خو روغ جوړ او بیا وایي چې یاره څه وکړو. جهاد او هجرت د دین اسلام د طبیعت نه جدا کوونکي نه دي چې کنه یو بل نه جدا شي. هغه دین کې چې جهاد نه وي هغه د دې جوګه نه دی ګوره چې د ځمکې د پاسه ثابت پاتې شي. دا بیا هسې مړغونې ده. د اسلام بنیاد او جرړه چې ده هغه جهاد دی. کومې ونې چې جرړه نه وي هغه ډېر زر راغورځېږي او نه دغه ونه بیا په بیخ باندې ودرېږي چې کوم د هغې جرړې نه وي. د جهاد د وجې نه زمونږ د دین وزن ګوره په نورو دینونو باندې زیات شوی دی ځکه دې دین کې جهاد دی. د دې وجې نه لابودي د جهاد کولو چې موږ او تاسې جهاد وکړو. او دغه شر مسلح چې نن طواغیت موږ باندې مسلط دي په شر مسلح سره د دې دغه په خیر مسلح باندې کېږي چې جهاد دی. اتمه وجه دوستانو جهاد موږ ځکه کوو چې د رسول الله او د سلفو تابعداري وشي. زموږ رسول الله رئیس المجاهدین هغه جهاد کړی دی. نو موږ او تاسو په کار شي جهاد د ټولو نه زیات مجاهد حملور او سپهسالار محمد رسول الله اسلام په خپل ځان مبارک باندې ویش غزاګانو کې شرکت کړی. نه کې قتال کړی دی، نه کې جنگ بدر کې، احد کې، مرایسع کې، خندق، قریظه، خیبر، فتح مکه، حنین او طائف دي کې په خپل شریک شوی دا نه غزوات دي دوستان. څنګه چې جامع د رسول الله په طریقه باندې ګڼډي چار ګټه وګڼډي او رسول الله د جامع کړي خوراک په خلاص باندې کې وجه رسول الله طریقه ده. کاسه صفا کې ودا د رسول الله طریقه ده. دا باندې سیبان رئیسار کې ودا د رسول الله طریقه ده. دا د رسول الله ته بالکل منو دا د رسول الله طریقه ده. خو دا غزا کولم د رسول الله طریقه ده چې په نه غزواتو کې هغه شرکت ته خو په یو کې وکړه کنه د الله بنده کنه دا د رسول الله طریقه نه ده. او کنه دا خوږی طریقې ته راغلو دا ترخی پریدو. دا رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول سرایا لګلې وي او څلويخ غزوات هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین او صحابه کرام لګلو. نور روایتو کې راځي چې بني نذیر کې هم رسول الله خپل قتال کړي او دا رنګ سره دین رسول الله په هر 2 میاشتو کې یا کوم موده کې مجاهدین لګل او داغه په نقش قدم باندې داغه صحابه کرام هم تلیو چې د جهاد نه پاتې کېدل بلکې د جهاد نه پاتې کېدل به هلاکت ګڼه. لکه چې یو مهاجر صحابي په قسطنطنیه کې په دشمن باندې حمله وکړه تر دې چې هغه تار په تار کړو. ابو عمران وایي چې موږ سره ابو ایوب انصاری رضی الله عنه موجودو. نو بعض خلکو ول چې القا بيده لتهلكا دې صحابي فدایي حمله وکړه په دغه کافر باندې قلات او وروا وفتل لکه دا غینه خو د بچاو هیڅ ګمانم نشو کېده. نو صحابه بعض ویل چې القا بيده لتهلكا ګور ځان په زور باندې مړک ځکه د دوی وسنه کېده دا دومره خلکو باندې دی ورغی. نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ویل چې موږ په دې آیت باندې خپوي. دا آیت زموږ باره کې نازل شوی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ صحبت کړی دی او هغه سره موږ ډیرو غزواتو کې شریک شوي یو. دا هغه نصرت موږ کړی دی. هر کله چې اسلام خور شو او دا رنګي زمون انصار او مهاجرین ټول صحابه کرام دوی له الله طاقت ورکړه. موږ وایو چې الله موږ له عزت راکړو په صحبت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې تر دې چې اسلام خور شو او مسلمانان ډیر شو او زمون مالونه او اولاد ډیر شو او جنگ قلار شو. نو موږ واپس لاړ شو خپل کورونو ته او خپل اولاد ته. الته موږ خپل ژوندۍ شروع کړو. نو الله زمون په باره کې دا آیات راولېږه چې وانفقوا فی سبیل الله تاسو د الله په لار کې خرج کوئ ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه ځانونه په زور هلاکت ته مه ورځوئ چې خرچ نه کوئ. فکانت التهلکة فی الاقامة فی الاهل والمال وترک الجهاد. نو هلاکت په څه کې دی چې په کور کې کېنی مال ته توجه وکړي او جهاد پرېږدي. بعض د طاغوت درباري مولیان دا آیات پیش کوي چې ګوره فدایي او استشهادي حملې ناروا دي. ځکه الله فرمایي چې تاسو
ځانونه په زور هلاکت ته مغرضئ، خو دا مرتد د مخکینی آیت پرېږدي وانفقوا فی سبیل الله، د الله په لار کې خرچه کوئ که نه، دا پرېږدي، د صرف دا ورسوي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. هغه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا ته ورپسې ځکه داسې مه وایه چې ولا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږي، نو دوی وانتم سکارا ته نه ځي، پسې دغه آیت نیم وایي، خلکو ته دوکه ورکړي چې ګوره دا ځان وژنه ده، ځان وژنه حرامه. ځان وژنه دلته دا معنی ده چې جهاد فی سبیل الله کې انفاق فی سبیل الله وکړه که نه، خرچه وکړه، ځان مه هلاکوه. مالدار مال دې بینکونو کې ایښی دی او خرچ کړی نو دا هلاکت دی که نه. امام زهري فرمایي سعید بن مسیب غزا ته ووتلو، یوه سترګې هم نه وه، ړوند ړوند. چا ورته وویل نه ته خو مریض یې. نو سعید بن مسیب رحمه الله ورته څه وایي؟ الله موږ نه غوښتنه کړې ده چې درانه او سپک وځئ، انفروا خفافا وثقالا. نو که جنګ نشم کولی نو د مجاهدینو ډله خو به زیاته کړم، سامان به یې ساتم. دې ته وایي مجاهدین. ګوره ړوند دی، ړوند یو سترګې هم نشته، او په دې زمانه کې په کروڑونو مسلمانان دي روغ رمټ دي، خو افسوس چې یو کې هم د جهاد جذبه نشته. ابراهیم ابن ادهم چې کله د مرګ علامات ولیدل نو ویل ما ته یو غشی برابر کړي، هغه وفات شو، غشی په لاس کې پات شو. تاریخ دمشق دنه دا راخیستي. زهیر ابن قمیر المروزی وایي د څلوېښتو کالو نه مې د غوښې د خوراک ارمان غوښه مې نه وه خوړې، او چې کله موږ روم فتح کړو نو غوښه مو وخوړله. الله. عروه ابن جعد چې د کوفي قاضي په خپل کور کې 80 اسونه د جهاد دپاره تړلي چې په دې باندې به جهاد کوي انشاءالله. صرف د جهاد سره دومره مینه وه ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار. احمد ابن اسحاق سلمي وایي ما په خپله توره باندې زر ترکیان کافر وجلي، وایي که دا بدعت نه وی نو دا توره ما د ځان سره دفن کړې وي. تهذیب التهذیب د په ترجمه کې دا لیکلي. ابو عبدالله ابن قادوس په اندلس کې دومره نصارا وجلي چې کله به نصرانیانو اسونه اوبه کول په دریاب یا په واله کې او اوبه به نس کړي نو ویل به ولې تاسو په اوبو کې ابن قادوس خو نه دی دی دومره یېرېدلي. الله الله دې پرې رحم وکړي. څومره زړور مجاهدینو. نن زموږ په ککرو باندې راخیږي دا یهود نصارا. د عمر مختار باره کې یو ایټالوي قمندان لیکي چې عمر مختار موږ سره په 233 معرکو کې حصه اخیستې وه، او دا ټوله د 16 میاشتو معرکې وي، او ټولې معرکې د زر معرکې وي، زر جنګونه یې کړي. یوسف طلعت انګریزانو په قصاب باندې مشهور، دومره انګریزان یې وجلي په سویس کې. ولیکن یو مرتد جمال عبدالناصر مرتد د اعدام که د امریکې په خوښې سره، ځکه امریکې راضي کوله. نو د دې وجه نه دوستانو جهاد ځکه لازم دی. 10 نمبر کې جهاد ځکه لازم دی چې د دار اسلام دپاره ځای پیدا شي. کم از کم د مسلمانانو دپاره خو یو داسې ځای پکار دی چې هغې پکې یو خلیفه ولري، خلافت اسلامی قائم وي، یو هیواد خو وي که نه. او داسې ځای بدون د جهاد ناممکن دی. ځکه داسې ځای پیدا کول په نن وخت کې ډېرې ویني او جنګونه غواړي. د صحابه کرامو عدد لږو، لیکن کسرا او قیصر دا ټولې تابع نه کړ، ټولې ونه نیول، بلکې هغه قبایل چې د صدیق اکبر په خلافت کې مرتد شوي وو. ابو بکر صدیق پر سره جهاد وکړو، توبه طیب شو. عمر بن الخطاب بیا دوی د فارس جنگ ته تیار کړ. نو حاصل دا چې خلفاء راشدین هم قربانیان ورکړي، مسلمانانو ته اسلامي خلافتونه راوستي. نن وخت چې مجاهدین جهاد کوي دي دپاره چې اسلامي خلافت او دار اسلام د مسلمانانو دپاره پیدا شي، چې دغه دار به د هر قسم طاغوت او کفارو نه خالی وي،
او د مسلمانانو لپاره پاره کې د آزاد ژوندۍ او د اسلامي خلافت او د احکام تنفیذ پای کې موجود وي. یو لسم نمبر کې دوستانو جهاد ذکر لازم دی چې د کمزور خلکو حمایت وشي. که جهاد نه وي کمزوري خلک به نورم کمزوري کیږي، قوي به هم کمزوري کیږي. موږ د آیت لو ورسمه کې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، څه شي وي تاسو چې د الله په لار کې جنگ نه کوئ. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، او هغه سړي او بوډاګان ماشومان او زنانه او هغه ضعیف خلق څوي ربنا یا رب اخرجنا من وباس من هذه القرية الظالم اهلها، دې ظالم کلینا چې اهل ظالم دي موږ نه پریدي وګرځس تاسو طرفنا یا الله موږ د پاره ولین دوس وجعل لنا من لدنك نصيرا، وګرځه موږ د پاره ستاسو طرفنا امداد والا څوک پیدا کیدا به څوک دا به مجاهدین وي چې دا مجاهدین د دې خلکو کومه کونه کې نڅوک به وکي. آیات دلیل دی په دې چې د جهاد یو باعث هغه حمایت دغه ضعیف خلکو دی پس مکه او دغه ظلمونو چتېدل چې دا بغیر د جهاد نه کی. عبد الله بن مبارک رحمه الله فرمایي او څنګه به سړی په قرار کینی چې نن مسلمان تهدید کیږي، هغه زنانه د مسلمانانو دغه دشمن سره دي، نو په کار نه چې سړی کینی. د فقهاو په دې باندې دوستانو اتفاق دی چې نن وخت جهاد بالنفس او مال فرض عین دی. فتاوی بزازه د احناف معتبر کتاب دی. اغلی کی لو ان امرأة صبیت بالمشرق لوجب تخلیصها على اهل المغرب، یو زنانه چې مشرق کې کافر ونیسي نو د مغرب والا مسلمانانو باندې غیر اخلاصول فرض دی. فرض نن وخت کې پزراو زنانه زمونږ ساسي د دې تواغیت په جیلونو کې دي. د پاکستان مرتد حکومت څومره زنانه نیولې د طالبان، دارنګ د امریکای سره څومره زنانه پرتیری د مسلمانانو. نن وخت په ټولو مسلمانانو باندې غیر اخلاصول فرض عین دی. ګور اسلام د عدل د پاره راغلی دی. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. دا خو انصاف نه دی. زمونږ زنانه د پکور کې ناسیخه په موضوع چرچو باندې او بل زنانه د کفارو د تواغیت سره په جیلونو کې هغه دی وهل کیږي، هغه د ټکول کیږي، دا غي بیزتی دي کیږي او ته به دلته پلن کیږي چې یاره الحمدلله زندگی د تیریږي ډیر ښه وخت دی، ولې هغه ستاسو خور نه ده، هغه د مور نه ده. 12 نمبر کې دوستانو جهاد ذکر ضرور دی چې د شهادت اعلی درجه په جنت کې زموږ نصیب شي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و شایان الله شهید لور کړی دي. اول وار سره بده چې کله ساوزی په دا وخت کې بخنه کې دی شي دته، دویم جنت ګوري په دا وخت کې، دریم د ایمان غاڼه ورته چولې کی، څلورم دو او حوري ورته په نکاح شي، هغه حوري چې هغه حوري عین ورته لکی د غټو سترګو والا، پنځم د عذاب قبر نه بده بچ شي، شپږم د غلوی یره نه چې په ورځ قیامت کې سړي باندې راځي هغه نه وبچ، ووم په سر بوته د عزت تاج کې خودل شي چې دنیا د مافیهانو بهتر وي، او بل ورته د اویا کسانو د خپل کور چې کوم مستحق د عذاب داغه شفاعت بوته الله ورکی چې د شفاعت وکړي د ګناهګار. نو شهادت دومره اعلی مقام دی دوستانو. بل حدیث کې راځي ابو هريره فرمایي چې په جنت کې 100 درجې دي چې الله مجاهدین لپاره تیاری کړی چې د یوې درجه او د بلې درجې په منځ کې دومره مسافت راکړه د اسمانو د په منځ کې چې کله تاسو د الله نه سوال کوي فاسألوا الفردوس، د الله د فردوس سوال کوي. د 14 نمبر کې دوستانو جهاد ذکر کو او ذکر لازم دی په موږ تاسو باندې
چې دا جهاد د امت مسلمه د عزت حفاظت کوونکی دی، د دې امت نه د ذلت اوچتونکی دی. حدیث ابن عمر کې راځي، مخکې موږ ولوست چې کله جهاد تاسې پرېږدئ الله به در باندې ذلت مسلط کړي. لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. دا ذلت به الله تر هغه پورې نه اوچتوي تاسو نه چې خپل جهاد ته واپس نشئ. لہذا جهاد کول اوچتونکی د عزت دی، چې عزت اوچتېږي سړي د هغې سره. د ذلت کمونکی دی، ذلت کمیږي. 14 نمبر کې دوستانو جهاد ځکه لازم دی چې د امت مسلمه هیبت او رعب برقرار پاتې شي. تر څو چې دا رعب او هیبت زموږ ستاسې نه وي راغلی په دې کفارو باندې، تر هغې پورې به جهاد جاري وي. الله پیغمبر ته څه وایي سورة نساء کې، فقاتل فی سبیل الله، جنگ کو په لار د الله کې، لا تکلف الا نفسک، نی مکلف مگر د خپل نفس، وحرد المؤمنین، مؤمنان له تیزی په جهاد باندې ورکوه. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، نږدې ده چې الله ودا کسانو لاسونه بند کړي چې کافران دي، جنگ به بند کړي. الله ډېر سخت دی په جنگ کې. او مخکې حدیث موږ ولوست د صوبان پر روایت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قریب ده دا کافر به تاسو جنگ دعوت درکوي، لکه څنګه چې وږی ماته کوي ډوډۍ ته سړی دعوت کوي، حملې به پې کوي. او بیا صحابه وویل چې موږ به کم یې. رسول الله وویل نه، ډېر به یاستئ. مثال به ستاسې داسې وي لکه د دریاب ځګ، ستاسو د دشمنانو د زړونو نه به هغه رعب ختم شي، هیبت به ختم شي. ځکه چې تاسو کې به دنیا مینه وي او جهاد به بدګڼئ، نو ځکه به تاسو جهاد نشئ کولی. 15 نمبر کې دوستانو په جهاد اصلاح د ځمکې او نظام ده. که څوک غواړي چې نظام اسلامی راشي او اصلاح د ځمکې وشي او د فساد نه د ځمکه خلاص شي، نو جهاد کول پکار دي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، که چېرته نه وای دفع کول د الله د خلکو بعضې په بعضو باندې، نو ځمکه کې به فساد راغلی. دا کافر په دې مسلمانانو باندې نه ټکولی، نو ګورې دا ځمکه یې فاسدوله که نه، فحاشي عریاني ډمګري دا ټول راوړي که نه. دا ټک ټوک د طالبانو نه وای نو خلکو به نن پرتګونه ایستل. 14 نمبر کې دوستانو جهاد کې د شعائر اسلامي حمایت، جماعتونه مدرسې چې بچ په جهاد سره بچ دي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. سورة حج کې الله فرمایي که دفع کول د خلکو نه وای بعضو په بعضو باندې، دا کافر په دې مسلمانانو باندې نه وهلی. وګوره دا جماعتونه بړنګ شوي، مدارس بړنګ شوي، ګرجې هم ختمې شوي، د نصاراو د یهودو د عبادت خانې وغیره. په جهاد کې دا خوبي ده چې شعائر اسلام حمایت کیږي په دې سره. 18 نمبر کې جهاد کې امت مسلمه د عذاب او مسخ او تبدیل نه بچ کیږي. چې کله جهاد وشي دا امت الله د درناک عذاب نه بچ کوي کنه. سورۃ التوبه کې الله فرمایي لا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، کور کته جهاد ته نه وته نو الله به درناک عذاب درکړي. بل قوم براولي دا فریضه به ادا کوي، نو جهاد وکړي چې د درناک عذاب نه بچ. 18 نمبر کې دوستانو جهاد کې د امت غنیواله او مالداري ده. منډه وهي امریکای ته بل ته وغیرہ ته چې پیسې وګټو نه. رسول الله لنډه طریقه خود له وجو الى رزق تحت ظل رمحي، ګرځول شوی د زما رزق رسول الله وي د توري لاندې تور چلاو دا غنیمتونه به تیخلو دي کافر او مرتدونه کړ. 19 نمبر کې په جهاد کول سره دوستانو د اسلام لوړواله ساتل کی ضرورت سلام دی. ضرورت سلامه معنا دا ده چې د کمال ګوپه وی ګوپه، اوس د غوی ګوپه شته هغه باندې خلق قلبه کوي نرغ ورته وي کنه، نو بل مال په هغه باندې نشي سوري دی. او چې کله ګوپه نه غوای نو غوی په سوري. زمونږ په اسلام باندې ننوري دا کافر را سوريږي ځکه چې موږ په دې اسلام کې جهاد پرې کړی، غوام ته جوړ کړل غوا او اسلام اوس موږ نر دی الحمدلله. نو چې کله کوم اسلام کې جهاد نه نو دغه شنو پیمالي
معاذ بن جبل حدیث دی چې دا روحانیت الاسلام دی جهاد. شلم نمبر کې دوستانو جهاد ځکه لازم دی چې په جهاد سره جنت ته سړی ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من وضع رجله فی الرکاب، چا چې د اس په دې رکاب کې خپه کېښود او اس ته جګېده د جهاد په نیت باندې او دی د دې اس نه وغورځېد مړ شو، یا لاره کې لړم او مار وچیچو دی مړ شو، فهو شهید، نو دی شهید دی او دی د جنت مستحق دی. دوستان سورة نساء کې الله فرمایي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، څوک چې وځي د کور نه هجرت کوونکی وي الله او رسول ته، ثم يدركه الموت، به مرګ لاندې کې دی، فقد وقع اجره على الله، نو د اجر په الله باندې واقع شو. دوستان دا د یو صحابي باره کې نازل شوی دی چې زمره بن عیاص ورته ډېر بوډا و. هر کله چې دا آیات واورېده نو دی یېرېده چې په مکه کې مړ نشي او بیا چې دا سوال ونه شي لکه مخکې آیات کې چې موږ چې فیما کنتم په کومه ډله کې وئ، نو وی ویل جهزوني جهزوني ما تیار کړئ، انا اعرف الطريق، زه خو لار پیژنم. هر کله چې هغه بوډا و راووته تنعیم مقام ته چې راوست نو مړ شو. دا آیت الله نازل کړ چې فقد وقع اجره على الله، بس د اجر په الله باندې واقع شو. دا و بعضې د جهاد هغه ضرورتونه، د دې وجه نه د جهاد ته ضرورت دی چې موږ تاسې جهاد کوو، جهاد موږ تاسې باندې لازم دی. نورې وجې هم شته، هغه به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.